لغمان کې 10 میګاواټه لمریزه برېښنا د بسیاینې په لور ستر ګام. په هغه خاوره کې چې کلونه د پرمختګ او انحصار له ننګونو سره مخ و، نن د لغمان له لمر څخه د رڼا او امید یو وړانګه راپورته سوه. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په لاس د 1404 لمریز کال د غبرګولي په لومړۍ نیټه یعنی څو ورځې مخکې د 10 میګاواټه لمریزې برېښنا د پروژې رسمي پیل وشو. هغه پروژه چې نه یوازې د انرژي په تامین کې مرسته کوي بلکې د راتلونکي افغانستان لپاره د یوې نوې لیدلوري نښه هم ده. له دې وړاندې که غواړئ د دا ډول ملي پروژو او رغنده کیسو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ، همدا اوس د اوروج څېړنیزې او خپرندوی اداري چینل سبسکرایب کړئ. دا یوازې یو کلیک نه دی بلکې له هغو کسانو سره ملګرتیا ده چې د هر بدلون په زړه کې د حقیقت غږ ثبت او خپروي. د لغمان د لمریزې برېښنا پروژه د خصوصي سکتور په 6 میلیونه ډالرو پانګونې سره پیل شوې او ټاکل شوې ده چې د دې ولایت د اوسیدونکو د برېښنا د اړتیاو یو مهمه برخه پوره کړي. محترم ملا عبدالغني برادر د دې پروژې د پرانیستي په مراسمو کې ټینګار وکړ چې د اسلامي امارت اقتصادي ستراتیژي پر ځان بسیاینې ولاړه ده، ځکه چې په وارداتي برېښنا تکیه نه یوازې ګرانه ده بلکې له هېواد څخه د بې ځایه پیسو د وتلو لامل هم کیږي. هغه زیاته کړه چې دا پروژه د هغو لویو انرژۍ تولیدونکو پروژو یو برخه ده چې ټولیز ظرفیت یې له 228 میګاواټه څخه ډیرې شي. هغه دا هم ویل چې د تامین سوي امنیت او د دولت د هر اړخیز ملاتړ په سیوري کې د کورني او بهرنیو پانګوالو لپاره د پانګونې زمینه له هر وخت څخه زیاته برابره سوې ده. د اسلامي امارت د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت تر چتر لاندې د بین الوزارتي پانګونې کمیټې له لارې هڅه کوي چې اداري بهیرونه لنډ او پانګوالو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. دا پروژه یوازې د برېښنا یو تاسیسات نه دی، دا راتلونکي ته د یوې نوې کتنې پیل او د هېواد په بومي ظرفیتونو د باور څرګندونه ده. نن د لمر له رڼا څخه نه یوازې انرژي بلکې امید، ځان باوري او اقتصادي وده افغانستان ته تزریق کیږي. په ټول افغانستان کې د دا ډول پروژو د پرمختګ او مثبتو بدلونونو په جریان کې اوسئ او د خلکو، انجینرانو، کارګرانو او پریکړه کوونکو له خولې د هغې رښتینې کیسې واورئ چې د اوروج څېړنیزې خپرندوی اداري سره د بومي پراختیا او ملي غورځنګ غږ تعقیب کړي. او په پای کې دا جمله دې په ذهنونو کې حق سي. افغانستان نور یوازې انتظار نه کوي بلکې په جوړولو بوخت دی، په خپلو لاسونو، په خپل توان او د لمر په رڼا. نو که ته هم د دې ملي بیداري یوه برخه یې، همدا اوس د اوروج څېړنیزې او خپرندوی اداري چینل سبسکرایب کړه، ځکه چې راتلونکي په ګډه جوړوو له نن څخه.